بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو اغیار خوای د دوزخ جبه ده، اغیار خوای د دوزخ جبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. اوس دلته یو سوال پیدا کی. هغه سوال څه دی؟ هغه سوال دا دی چې زه به جنت ته خو د پښتو سره ځم، خو تاسو به سره ځئ. نو د دې جواب دله زه در کوم چې تاسو نه په والو باندې په قبر کې پښتۍ ویستې وي. ولې؟ تاسو اغیارو سره ملو یې وروره. تاسو نه مونږ فالو کوئ، نه تاسو زمونږ ویډیوګانې ګورئ، نه تاسو خپل اسلاف پیژنئ. نو زه به جنت ته د پښتو سره ځم. ځکه ښه اوس نننی چې کوم زمونږ پروګرام دی، نو پخواني چې کوم شوي دي هغې کې زمونږ نور اسلافو دې کې اوس یو نوی شخصیت راغلو، را ډسکور شو. کینچي کلب صاحب هغه په خپله را ډسکور کړو، پرسنلي چنګړ انټرنیشنل یونیورسټۍ کې د سره څه نور بې ادبه خلک وو، دی هغه را ډسکور کړو هغه شخصیت، او ډېر په ګرانې را ډسکور کړو. څنګه ریسرچ وکړي، ویډیوګانو پسې ګرځي وروره، وی پی این یې را انسټال کړي، ګوګل یې چاڼ کې، یوټیوب کې ویډیوګانې بالکل تر اینډه پورې وکړه چې هغه څوک هم نه ګوري. خو بیا اخره کې دی ته یو څو لینکونه داسې میلو شو چې هغې کې د هغې ویډیوګانې وې. نو نن زموږ چې کوم پروګرام دی دا هم په دغه شخصیت باندې چې کوم را ډسکور شوی، دا زموږ د پښتنو د بې ادبه پښتنو خور بیبي کېږي. صحیح ده که نه؟ نو موږ به د کینچي کلب صاحب نه نن تپوس کوو چې دغه خور بیبي دی دا ویډیوګانې څنګه را ډسکور کړي، او پاکستان کې دا ښځې اخر څه غواړي، لکه د پاکستاني ښځې اخر څه غواړي. نو موږ کینچي کلب صاحب ته سرکلی وایو. کینچي کلب صاحب په دې پروګرام کې اته یو وارې بیا سرکلی. ډېره مننه، او زه به اول دا چشمې واچوم. ډېره مننه پرتوګ صاحب، عزتمند شي. او تاسو چې څنګه د انټرو کې دا خبر وکړه چې په پاکستان کې ښځې څه غواړي، نو زه دا خبره کول غواړم چې په پاکستان کې پرتوګ صاحب ښځې بې اندازې تنګې دي، ښځې ډېرې زیاتې تنګې دي، ښځې ازادي غواړي. او په هر ملکونو کې پرتوګ صاحب ښځې ازادي دي، په پاکستان کې بې اندازې تنګې دي. ښځې به څنګه ازادېږي؟ دې دپاره کوشش او محنت پکار دی. نو د پاکستان ښځه غواړي ازادي، دا مکمل ازاده نه ده، خو په دې ازادۍ کې اوس یو داسې شخصیت مخې ته راغلی دی، د چا چې دریافت شوی دی، د چا چې ډسکوري شوی دی، څنګه چې تاسو ووي. او دا زموږ د شجرې پرمختګ دپاره، زموږ شجره مخ په وړاندې روانه ده، مخکې ځي لګیا ده، هغې کې به دا ډېر کلیدي کردار ادا کوي. موږ څوک یو؟ موږ د چا نوس یو؟ نو زموږ د نیکه خو پته ولګېده چې موږ د فرمان کسکر باباجي نه زموږ بې ادبي شروع شوې ده. بیا زموږ نیا څوک، هغه علي شاه 007 و، هغې خبره مو شوه. اوس په ننني پروګرام کې به موږ خبره کوو په خپله خور باندې. پرتوګ صاحب زموږ خور څوک ده؟ خور بیبي جناب عالیه. یعنې دا شجره را روانه ده، دا شجره دا را روانه ده. او په دې کې به نن مونږ کومه ډسکوري چې مونږ کړې ده، یعنې اسپیشلی ما او ما سره څه نور ملګرو، نو د چنګړ انټرنیشنل یونیورسټۍ مونږ ډېر زیات تحقیق وکړو. د ډېر تحقیق نه بعد ساینټیفیکلی مونږ دا ډسکوري کړې ده. او یقینا چې د دنیا چې څومره ساینسدانان دي په خصوصي توګه باندې په پاکستان کې چې څومره ساینسدانان دي، په مسلم امه کې چې څومره ساینسدانان دي، د هغې بالکل هغې وجړه کول، هغې کې وایبریشن پیدا کړو. د نننی شخصیت څوک دی؟ ډېر وخت نه اخلم، ډېر ټایم د دې کتونکو نه اخلم. نننی شخصیت د بې ادبه پښتنو خور، د دوی مشره خور، د ون اینډ اونلي د ولایت په ژبه کې چې په چا باندې به نن مونږ رڼا اچو، نو هغه دا د ون اینډ اونلي د نیو ډسکوري حریم شاه کلیپینګ، بلکې زه خو هم 2 فنګر کلیپ ورته وکړه چې نایس نه جوړېږي، نایس پلوشن. نو دا نننی چې کوم زموږ پروګرام دی، نو په دې کې به مونږ خبرې کوو په خپلو د بې ادبو په اسلافو کې، په خپله خور بیبي کومه چې زموږ د بې ادبو پښتنو خور ده، او هغه مونږ ډېره زیاته په پخوا زمانه کې فالو کړې وه. خو بیا په نن سبا دور کې هغه د سترګو نه اوجل شوې وه، او مونږ د هغې ډسکوري کړې ده، د هغې ممي مونږ پیدا کړې ده ډېر په مشکلاتو سره. او دا ممي مونږ په د اغیارو سیټ ته وارې بیا د خبره کوم چې سعدالله جان برق وایي چې دا مونجودړو نه، دا مونجوډارو دی، او پرویز شاهین دا خبره کوي چې دا ګنداره نه، دا ګداره دی. نو په ګداره کې دا مونږ ته ملو شوې ده. نن به انشاءالله مونږ په هغې باندې خبرې کوو. نو لکه د دې د ممي چې تاسو ډسکور کوله که نه، دا تاسو څنګه ډسکور کړه؟ د دې د لینکونه، د دې د ویډیوګانې، د دې د هر څه تاسو څنګه ډسکور کړه؟ لکه دا مونږ ته ووایه مونږ د دې باندې پروګرام. ګوره پرتوګ صاحب خبره دا ده، زموږ چې څونه کتونکي دا بې ادبه، مونږ هم پکې انکلوډ یو، مونږ پکې لږ های ډیفینیشن بې ادبه یو. دی ته زه دا خبره کول غواړم چې لکه دا خو کتونکو ته پته ده چې مونږ کله ایجپت یعنې مصر ته لاړ شو، نو د هغې په دیوالونو باندې چې کومې نقشې دي یا کوم زاړه تصویران دي، کوم چې کنده شوي دي،
چڼې او سټک په مدد سره. نو په هغې کې موږ ته هلیکاپټر په نظر راځي. انډرایډ فون هغې په لاس کې نیولې هغه دور کې د فرعون په دور کې هغې سره انډرایډ فون هم و، هغې سره هلیکاپټر هم و، هغې ډېره زیاته ترقي کړې وه. نو دا خبره خو واضحه ده، دا د روز روشن په شان دا خبره واضحه ده چې یاره زموږ چې کوم بې ادبه اسلافو نو هغې زموږ نه 2 ګوتې سیوا او په هغه ټایم کې هغې ښه مکمل پیک ته په بې ادبۍ کې رسېدلي وو. نو هغه ټایم DSLR کیمره مې ایجاد شوې وه. دا خبره مې دې پورې وکړه چې هغه او دا به اوس تاسو ته وایم چې لکه دا زه په کم ساینټیفیکلي چې کوم پروسس دې سره مونږ د ممي سره کړی دا کوم ممي چې د دې دریافت شوې ده د حریم شاه او د هغې چې کوم ویډیوز او کوم سیزونه مخې ته راغلي 4 ویډیوګانې، نو په دې به زه خبره کوم چې ساینټیفیکلي مونږ سره څه پروف دی چې دا اوریجنل ده او دا حقیقت ده. خو مخکې زه دا خبره کول غواړم چې هغه ټایم کیمره مې ایجاد وه، هغه ټایم انډرایډ فون هم ایجاد و او دا د تقریبا د فرعون د زمانې خبره زه کومه. نو هغه ټایم کې د دې د ویډیوګانې جوړې شوې، دا په میموري کارډو کې او په USB کې سمبالې کېښودې شوې او د دې د ممي سره دا ویډیوګانې کېښې. نو بیا دا موږ ته اوس په ګنداره سیویلایزیشن کې د دریافت شوی دی. کم پروسس دی لکه ستاسو مقصد زما په خیال همدغه چې لکه دا کم پروسس تاسو کو چې دا ویډیوګانې اصلي دي او که نه دي؟ دا اصلي دي، ما سره د دې پروف دی. د اغیارو سیټ ته مختلف قسم ته فلسفي دي ګوره او میتډز دي ساینټیفیک. اغیار څه وایي؟ کیپیټالیزم، کمیونیزم، سوشلیزم، ریسیزم او مختلف قسم ته د هغې نورې فلسفي دي. دلته کې زمونږ چې کوم بې ادبه پښتانه یو بدتمیزه بدتهذیبه بداصله چې کوم فرام د فارټ اف د ډنکي نه چې مونږ پیدا یو، نو زمونږ سیټ ته هم فلسفې شته، زمونږ سیټ ته هم لکه مونږ لګیا تحقیق مونږ کړی دی، لګیا یو مونږ هم کوو. مونږ خو واړه شان طالب علمان یو، مونږ خو د چا نوک ته هم نه رسو او د حریم شاه خو مونږ د نوک ته هم نشو رسېدی. بهرحال خو لکه دا زمونږ دپاره د ویاړ خبره چې د هغې چې کوم ویډیوز مخې ته راغلو ثابته شوه چې لکه مونږ خو د وخت بې ادبه پښتانه یو. خو بهرحال دا خبره مې دې پورې کوله چې زموږ سیټ ته هم څه فلسفې او څه میتډز شته. هغه کوم دي؟ ګوره که هغه وایي چې کمیونیزم، ریسیزم، سوشلیزم یا مثال بل داسې ازم، نو موږ ورته څه وایو؟ بربنډیزم، کنزلیزم، موترلایزیشن، اولامبایزیشن. دا موږ سره مختلف قسم د ساینټیفیک میتډز دي او په دې میتډز باندې موږ د دې ډسکوري جانچ پړتال کړی دی. نو اوس چې کوم میتډ موږ په دې کې او کومه فلسفه او کوم میتډ موږ په دې ډسکوري کې د حریم شاه په دې تصویرانو کې د حریم شاه په دې ویډیوز کې موږ استعمال کړی دی، نو هغه دی بربنډیزم. دا مکمل په بربنډیزم باندې بالکل 100% اکوریسی سره دا په ناپ تول باندې پوره خېږي دا ویډیوګانې. که موږ وګورو نو د دې ممي چې کومه ده په هغې کې موږ ته دې کې یو بله خبره زه کول غواړم. ګستاخي دې هسې یو تپوس نه بیا زه هم کوم خو زه نه که تاسو تپوس وکړو ما نه به سکرپټ ډېري. صحیح. زه دې اوس بله خبره کول غواړم. دا ساینسدانان لګیا دي بلیک هولز پسې ګرځي. بلیک هول دریافت شو، بلیک هول دریافت نشو، بلیک هول دریافت شو، بلیک هول دریافت نشو. بلیک هول زموږ په ډسکوري کې دریافت شو. دا ویډیوګانې دا بله تاسو نه یې کتلي، نو دا خو ډېر د افسوس مقام دی پرتوب صاحب چې تاسو دا ویډیوګانې نه دي کتلي. لکه تاسو ګوره تاسو پرې ریسرچ وکړو، ما خو ویل که چاته چا ایډیټ کړي را ایډیټ کړي لکه ځکه چې دونه پخواني ډسکوریز دي نو خامخا پکې چیړ چاړ شوي، خو تاسو وایي نه دي. نو نه دا بالکل اوریجنل ویډیوګانې دي. خو لکه موږ له دا پکار دا دي چې اول موږ په یو څیز باندې عمل وکړو، نو مخکې ته به بیا موږ نصیحت کولی شو کنه چېرې تاسو د وخت بې ادبه جوړ شئ. نو موږ په خپله بهرحال خبره مې دا کوله چې کومه خبره مې څه کوله خبره خو ستاسو ما نه میده شو ورکوئ خبره. ما تاسو نه دا تپوس کولو چې ممي څه ته وایي، لکه تاسو بار بار ما ښه صبر وکړه ستاسو ګستاخي دې ما ته خبر را یاده شوه. ما د بلیک هول خبره کوله. بلیک هول ساینسدانان لګیا ضرور بلیک هول او بلیک هول او بلیک هول. تاسو دې ویډیوز ته وګورئ، په دې کې به تاسو ته بلیک هول واضح ښکاري شي. دا ډسکوري دا د ساینس په دنیا کې یو ډېر عظیم الشان دریافت دی. زمونږ خور یعنی سټیفن هاکینګ هغه یو سړی یادوم، هغه څه ویلو، هغه وی چې بیگ بینګ تیوري او فلانې او ډنګړې. زه ورته یم چې زمونږ دا یو دماکه وشو، دماکې په دغه سره دا کار وشو که نه. نو موږ په تېرو پروګرامونو کې دا خبره واضحه کړې ده، ساینټیفیکلی موږ پروف کړې ده چې زمونږ د بې ادبو چې کوم نیکو فرمان کسکر باباجي هغه په سادین کې یو عظیم الشان دماکه کړې وه. هغه دماکې زمونږ سره سم لوښي دي که نه؟ مونږ سره لوښي نه، مونږ سره پوره سمې کوزې دي، ای پې ښه کوزې ورړولې دي. نو دا خو یوه ډسکوري زمونږ په تېرو پروګرامونو کې موږ ویلو. خو اوس د بلیک هول ډسکوري هم دې سره وشوه.
یعنی د حریم شاه د ویډیوګانې چې تاسو کله وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې دې کې د بلیک هول ډسکوري وشوه. اوس راځم ستاسو د سوال طرف ته. تاسو د ممی چې لکه ممی څه ته وایي نو ګوره د اغیارو په ژبه کې چې کومه ممی ده نو هغه دی چې د فرعون په زمانه کې چې به څوک مړه شو هغه به په یو تابوت کې بند کړ او د پاسه به پیسه ور واچول نو هغه به پریزرو شو یا هر بلا چې به په ور واچوله نو هغه به ډېره موده بعد بیا په ایجپټ کې ډسکور شو. خو زمونږ چې کوم د بې ادبو شجره ده زمونږ چې کوم تاریخ کوم حساب کتاب روان دی په دې کې چې کوم حریم شاه زمونږ مشر خور دریافت شوه او دې پکې یو عظیم یو کلیدي کردار په دې کې یو سټپ اوچت لاړه ده بالکل د بې ادبۍ انتها ته ورسېده. نو زمونږ ممی د دې ډیفینیشن جدا دی. تاسو وګورئ دې ممی ته یعنی ممی او ما په خیال هم کړی نو ما په تیرو پروګرامونو کې بله خبره کړې وه چې یاره زمونږ علي شاه 007 چې ده نو هغه د بره نه وړه منځ کې غټه او لاندې بیا غټه اچې ذات دا ورپسې خاص کچې ذات دی. دا کچې ذات دی. دا اوسنی حریم شاه د دې چې دا کومې ویډیوګانې دي نو دا بالکل کچې ذات دی او د دې دا ممی چې ده نو دا لکه زه مزید جوور پرتوک صاحب نشم تللی. د دې بنیادي وجه څه ده که زه ډېر جوور دې خبره کې لاړم یو کیدای شي مونږ واله مخورو ډېر وال به خو خورو مونږ کیدای شي واله مخورو مونږ کیدای شي واله مخورو. او دویمه خبره دا ده چې لکه زه به داسې خبرې بیا وکړم چې په هغې به زموږ د کتونکي نه پوهېږي نه به ډېر جوړ پکې مزه بس د پاسه ځکه چې د پروګرام ټایم هم شارټ دی هغې به په دې باندې بیا نه پوهېږي ای بو چې د دوی کم ممی څه ته اوس لکه نو زه صرف اشارو کې یم چې لکه زموږ ممی ته چې تاسو وګورئ یو خو دا ممی دریافت شوه یو د بې ادبۍ ابتدا شوې ده او ډېر وخت نه مخکې شوې ده او خلکو نه منل دې ویډیو سره هغوی ومنله چې او بې ادبه هم بې ادبي شته اپ په ځان کې یو ځانګړی مقام لري هغه شته پرمختګ کوي او د دې راتلونکي تاریخونو کې انشاءالله پته ولګي. لکه تاسو دا ویل غواړئ چې دا کم چې دا 8 مارچ را روان دی اوس دا ښځو دا مارچ کم دی نو دې کې به ښه مکمل بې ادبي وي لکه مکمل 8 مارچ د ښځو عالمي ورځ ده. زه په دې خبره باندې خوشحالي محسوسوم زه ویاړ محسوسوم چې تیر کال چې کم 8 مارچ منو شو نو د دې ډسکوري نه بعد کوم چې مونږ کړی ده او مونږ ډېر زیات په دې سټرګل کړی دی زمونږ په دې کې ډېرې بکواسیزم دا بکواسیزم چې دی زه دا سټډي کوم او دا د پولیټیکل ساینس ځان لی یو چپټر دی بکواسیزم ورته وایي نو مونږ چې دا څومره محنت کړی دی او دا ډسکوري وشوه اوس د دې نه بعد راتلونکي 8 مارچ چې دی نو تیر 8 مارچ باندې زمونږ د پاکستان زنانو کمیس پرتوک کې احتجاج کړو او یو څو بینر یا یو څو پمفلټ یا یو څو چاټونه نیولي په لاس کې که نه زما د شیطان نه دا مکمل امید دی بلکې زه شور یم چې دې ځل دې 8 مارچ باندې به بربنډیزم خو مکمل فالو کېږي او زموږ دا ښځې دا مکمل بربنډې روزي لکه د حریم شاه په شان. ښځه یو اخرنی تپوس د نوس کومه هغه دا دی چې مونږ دې ډسکوري ته د دې صدۍ ټول نه عظیمه ډسکوري ویلی شو که نه شو ویلی پرتوک صاحب داسې کار دی دې ته خو ټول نه زیاته عظیمه ډسکوري ته ویلی شي خو زه کتونکو له شورټي ورکوم چې دا خو زموږ اسلاف د دوی خو زموږ کې درمیان کې موجود نه دي کله به د دوی سینډل میلاویږي کله به د دوی کمیس میلاوي کله به پرتوګ میلاویږي په هغې باندې به مونږ خبرې کوو کله به دغه شان ویډیوګانې مخې ته راځي خو دا د سترګو نه اوجل دي زموږ د پروګرام بنیادي مقصد هم دا چې مونږ ته پته ولګي چې یاره مونږ د کم ځای نه بې ادبه شو خو لکه بد اخلاقه خو مونږ یو صبر وکړه ستاسو خبره غټ کوم بیا ما نه هېرېږي بدتمیزه بد تهذیبه بد شکله بد دسله او کمسل خو مونږ یو دې کې خو شک نشته دا خو منې که نه مونږ ټول د پاکستان بیړه خو غرقه ده بجلیګر مولا دا اغیارو یو ډېر مشر ګستاخي تاسو په دې خبرو لکه زما رب په دې خبرو تاسو مات دی یو مال خندا راشي خو زه به هر حال مازان کابو کړی دی زه به کوشش کوم چې زما لاس تاسو مخې ته داسې رانه شي بخښنه تاسو خبره ډېره زیاته اوږده کړه ډېر توله موله ورکوم خبره زر راغونډه کړې اخرنی سوال دنه کوم پروګرام ټایم ډېر زیات شارټ دی ځکه چې خلک پروګرام ګوري نه ډېر زیاته تاسو ته ښه پته ده خبر اوس اخرنی دا ده چې د حریم شاه دا ویډیو ډېره زیاته بربنډه ده بس دا اخرنی خبره ده زه د تورو چشمو کې د کتونکو له دا شورټي ورکوم چې دوی دړه نه وایي که زموږ اسلاف مونږ کې نشته نو زه ورته آن د سپاټ کمیس پرتوګ وباسم نه زه ورته د دې نه غټه بربنډتوب کوم چې پاتې خبره کوم که نه نه ګوره پرتوګ صاحب زه ورته ثابتوم مونږ چې دوی ته آن د سپاټ کمیس پرتوګ نه ما ګورې کمیس پرتوګ وباسئ ګوره مونږ ډېر سخت خراب شو
ما جانګې هم نه دی چولې او کنه بس تاسو یې زه چې زه په دې دوه چونګه د مونږ پاسه تاسو ومنل تاسو مونږ لکه ومنل کنه چې تاسو د حریم شاه دو چونګه د پاسه دوه چونګه نه بس پرې قدرمنو د پروګرام دلته کې ختم کو ځکه چې د کې کلب سے بندا ماغزه بس نور خرابېدو والے ځکه چې دا ډیسکوري ډېر غټه ډیسکوري ده دا دونه عام کوزټي کر کې سړی لکه زما پرنګ چرته دغه کولې شي ازمولې شي دا خدای وروره په کې کلب سے د شپې په 2 بجې ودې په کمبل کې سر وردن نه کړو او په موبایل کې به د دې لینکونه مړه په مړه ځان ستړی کو په دې ریسرچ باندې اخره کې وته بیا دا ویډیوګانې مې لو شوې نو بس دې سره تاسو نه اجازه غواړو او د راتلونکي پروګرام انتظار کوئ په مخکینی پروګرامونو کې مونږ دغه رنګ خپل اسلافو باندې خورې مورې اچولې په دې پروګرام کې هم دا یو نوی ډسکوري مونږ تاسو ته مخې ته کېښه نو مخکې تللي پرمختګ کولي او دلته پرتوګ دی ولته کینچ کلب تاسو ته لګیا دی نو بس مونږ له اجازت راکړئ اجازت غواړو د غوا دالان خو تا ما دا تپوس نو کومه دا ګریوان ولې کولو کړی نو ولا پته نه لګي چې تا درګو بای ویډیو کتلې کسي سره نه نه کنه ونه راسې یو ټکی کې ویل جواب درکو بربندیزم اوه پنځه واچ نشه دې کم اوس کستا اجازه دې په دې خبره باندې مزه یو غانا دې کتون کو ته ډالای کوم او ډالای کوم دا غانا استغفر الله اغیار چې هر رنګ غانا ویل د خو زه د هغې په مقابله کې یو غانا ډالای کول غواړم ته زما دې غانې ته توجه وکړه صحیح چې زه اغیار چې غانا ویل کاریم نه یار تمام مخې ته صحیح ده کنه نو زه ته وایې ده وې اجازه ته واو ده ته اوس ګریوان ته راټوک کې لاړ کمې نظر شي بیا دا چشمې وته واچوه پرې اوس ما چې غانا وایا بیا خلک ودی خاندي بیا لکه چې نظر دی لاړ شي لاړ کمې نظر شي او زبستا لارې ته ګورما ولې رادشي اجل خدا حریم شاه ویډیو ته ګورما و زنده باد دا پاسه ختم شو